الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. په ماسکو کې او په روسیه کې میشتو درنو افغانانو قدرمنو هیوادوالو خوشحاله یو چې له تاسو سره مخامخ یو، تاسو ته ښه راغلاست وایو او داسې په یو ښه فضا کې د خپل وطن حال او احوال سره شریکو. دا یو ښه فرصت ده. دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. افغانستان کې ټولو خاپوړي کړي دي، د وطن مینه، د دین مینه، د استقلال مینه د ټولو په وینه کې او په رګو کې چلیږي. داسې اوس الله تعالی د موږ تاسې وطن د اشغالګرو نه خلاص کړی، یو خپلواک حکومت لرو، له ازادۍ نه برخمند یو، له خپلواکۍ نه برخمند یو. دا یو لوی افتخار ده ورونو. په اول قدم کې اول پیغام چې زه غواړم نو تاسو سره شریک کړم هغه دا ده ورونو چې افغانان هر چیرته سوي، په هر فکر سوي، له اوسني نظام سره جوړ وي که نه وي جوړ، خو افغانستان یې کور ده او هیڅوک یې له افغانستان نه نشي ګرځولی. د باندې تبلیغات کیږي، وضعیت 180 درجې منفي ښودل کیږي. حال دا ده چې هلته حقیقت نور څه ده. ورونو اوسنی حکومت چې اقتدار ته رسېدلی او کوم اعلان او اعلامیې خپلې کړي دي په هغو ولاړ ده. مخکې به په افغانستان کې یوازې هغه چا ژوند کولی سوای، ګزاره به یې کولی سوای چې هغه به له حکومت سره او له چارواکو سره به جوړ و. ولې نن هر څوک کولی سي که هغه تیر 20 کاله د موږ په خلاف درېدلی وي هم هغه خپل کور ته، خپل کلي ته، خپل پټي ته، خپلې باغچې ته، خپلې ایدرې ته، خپل غم او خپل ښادۍ ته آزاد تګ راتګ کولی سي. هر څوک آزاد تجارت کولی سي. د افغانستان هر وګړی چې له څومره حقوقو نه برخمن ده دغه ورونه هم برخمن دي چې دا په بهر کې اوسي. نو اول خو د موږ هیله دا ده چې تاسې خصوصا د ماسکو میشت ورونه دلته ښه اقتصاد لرئ، کاروبار لرئ، سرمایې لرئ، څومره چې وس کېږي په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري وکړئ، خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړئ. او که د چا دا وس نه وي، د لې غریبي کوي، مزدوري کوي، تعلیم کوي، کاروبار کوي، بیا هم د یو درانه هیوادوال په صفت باندې وطن ته په ډېره ازادۍ او په ډېر اطمینان سره تلای او راتلای سي. هیڅ چاته به هیڅ نوع تکلیف نه وي. سفارت به دلته په خدمت کې وي او حکومت به هلته په خدمت کې وي. نو دا تاسو ته ډاډ درکوم. اوس خو الحمدلله د اریانا پروازونه مستقیما ماسکو ته ځي، له ماسکو نه کابل ته، له کابل نه ماسکو ته. نو هیله ده تاسې هر وخت ولاړ سئ او راسئ او هر څه په خپلو سترګو ووینئ. دومره خبره ورونو، د تاسې خدمت په ماسکو کې همدا سفارت د تاسې خپل کور ده. دا د ټولو افغانانو نماینده خونه ده، نماینده کور ده. دلته الحمدلله د پاسپورټ په سلسله کې خدمات وړاندې کیږي. همداسې د نورو اسنادو د تصدیق لپاره شعبې خلاصې دي. تر اوسه خو الحمدلله کوم شکایت نه ده راغلی. دې بعد به که د تاسې هر شکایت هغه هم اورېدل کېږي، خو انشاءالله شکایت به نه پیدا کېږي. دلې د موږ مسؤلین جناب غروال صاحب، جناب حافظ یاسر صاحب، دا به د تاسې په خدمت کې وي او د تاسې څومره خدمت وي هغه به دوی اجرا کوي. او دوی ته موږ دا خبره کړې ده
څه هیڅ چاته به په دې سترګه نه ګوري چې دا له امارت سره مخالف و او که نه مخالف، دا د کوم سمت و د کوم قوم و د کومې علاقې و او څه یې کول. نه، دلته سفارت د ټولو سره ګډ ده، ټولو ته به خپل خدمات وړاندې کوي. درېیمه خبره ورونو، د وطن د حالاتو نه کېدای شي تاسې د میډیا له لارې خبرېږئ، ولې د وطن وضعیت الحمدلله ډېر مخ په وده ده، ډېر د ښه والي لور ته روان ده. په ټول افغانستان کې به له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه، که هر څوک د کاروبار په نیت ځي، د سیل په نیت ځي، د کور و کلي ته ځي، هیڅ چاته ممانعت نشته او نه کوم امنیتي ستونزه شته. تاسې به نه یې اورېدلي چې چېرته په کوم سړک باندې یا غله درېدلي دي یا بل چاته اذیت رسولی ده. شپه و ورځ په لومړي ځل له 45 کاله وروسته داسې یو فرصت راغلی ده چې شپه و ورځ هر طرف ته هر څوک تلای شي. کندهار ته د هېواد 30-40 کسه ملي تجاران جناب امیرالمؤمنین صاحب غوښتي وو او ټول دا د لوړې کچې تجاران وو. نو هغوی کیسه راته کوله چې له امیرالمؤمنین صاحب سره مجلس د شپې تر ناوخته اوږد شو، چې راووتلو د شپې نو مو ویل چې څه کوو، فیصله مو وکړه چې ځو کابل ته. هماغه شپه کې مو وایي ټکسیان ونیول. نو سهار وختي چې وایي کابل ته راورسېدلو نو د هر یو مخې ته خپل موټران راغلي وو، زري موټران وو، باډیګاټان وو. هغه ټکسیان والا حیران وو چې دا خلک خو له موږ سره په ډېره سادګي په لاره راغلو. یعنې هغه تشویش نشته. حتی هغه اختطافونه چې په کابل کې به په میاشت کې 580 کېدل، په هرات کې، په مزار کې، تاسې وینئ الحمدلله د هغو کچه 0 ته نږدې ده او الله دې 0 کړي. دا څومره لوی پرمختګ داسې شوی ده. تېر 20 کاله اشغالګرو د دې په ځای چې افغانان جوړ کړي، افغانان تربیه کړي، افغانانو ته خدمات وړاندې کړي او هغه په میلیاردونو ډالر په ځای مصرف شي، د موږ تاسې 40 لکه هېوادوالې معتاد کړل، په نشو یې عادت کړو. یعنې څومره لوی زیان ده. تاسې خپله فکر وکړئ، د یو چا زوی، د چا ورور، د چا قریب چې په نشه اخته هغه ټول کور ورسره په تکلیف وي. افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو د تولید هغه تر ټولو لوړې کچې ته پورته سو. نن الحمدلله د مخدره موادو تولید 0 ته راټیټ سو. معتادین په لسګونو زره په زرهاو تر تداوي لاندې، بیا څوک چې صحت یې ښه کېږي هغه بیا رخصتېږي، چاته حرفوي زده کړې ورکول کېږي او دا یو لوی کار په دومره یو غریب حالت کې روان ده. ورونو موږ دا ژمنه په عمل کې ثابته کړې ده چې ټول هېوادوال وروڼه دي، ټول هېوادوال خویندې دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. اوسنی حکومت 3,80,000 یتیمانو ته په کور باندې کفاله ورکوي، کور ته پیسې ورلیږي. په دې 3,80,000 یتیمانو کې هم هغه یتیمان شته چې پلرونه په اسلامي امارت کې شهیدان شوي دي، هم هغه یتیمان شته چې پلرونه یې د موږ په مخالفت کې په تیر جمهوریت کې وژل شوي دي. 80,000 کونډو ته په کور باندې کفاله او معاش ورلیږل کېږي. 80,000 په دې کې هم د جمهوریت وخت د هغوی شته او هم د امارت. 1,90,000 معیوبین دي. دا معیوبین هم د تیر رژیم دي او هم د اسلامي امارت دي. دې ټولو ته په کورو باندې معاش ورکول کېږي. یعنې دا یو ډېر لوی شفقت ده. په دې اوسنیو سختو حالاتو کې له 6 لکه کسانو زیاتو نه او مامورین هم نه دي، په کورو ناس خلک دي، یا یتیمان دي یا کونډې دي یا معیوبین دي، او تقریبا په لسګونو زره هغه
غریبانو مسکینان چې په کوڅو کې په پارکو کې په بازارو کې به سوال کاوه هغه راټولیږي د هغوی د کور احوال اخیستل سوی ده هغه څوک چې کسبګر وو هغوی له سواله منع سوي دي هغه څوک چې واقعا مستحق وو هغه که په کور کې 15 کسانې 10,000 روپۍ ورکول کېږي که په کور کې 10 کسانې 20,000 روپۍ ورکول کېږي 20,000 روپۍ د یوه برحاله مامور معاش ده په دې کې موږ کوم فرق نه ده کړی دا یو غټ پرمختګ ده چې په دې اوس حالاتو کې وشي پرون نو بله ورځ به تاسې راپورونه اورېدلي چې افغانۍ د نړۍ په سطح په هغه 2-3 باثباته کرنسیو کې راغله دا د موږ تاسې ګډ افتخارات دي دا چې پرون تا ته له افغانستانه د جنگ خبر راتلو د قتل خبر راتلو د چاپې خبر راتلو د مصیبتو خبر راتلو او کابل سړکونه او پارکونه له روینیانو له پوډریانو ډکو او نن دا خبرونه درته راځي دا د تا دپاره هم افتخار ده نن په افغانستان کې دغه چا کاروبار خراب شوی چې پرون یې تابوتونه جوړول پرون دلته یو جنگي اقتصاد مسلط و بعضې خلک وایي کاروبارونه کم سوي دي نو زه ورته وایم چې خو یو دومره لوی جنګ په افغانستان تحمیل سوی و چې تاسې به خپله اورېدل چې په شواروز کې له 2 نه تر 400 پورې انسانان شهیدانېدل یا زخمیانېدل دا ټولو دپاره که اکمالات وو که تیل وو که تابوتونه وو که ټانکرونه وو که وسایط وو که موټروان وو که اشپز وو دا ټول په کار لوېدلي وو که ډاکټر وو که نرس وو که شفاخانه وه که دواخانه وه دا یو اقتصاد وو که نه وو خو نن الحمدلله د هغې اقتصاد رخ موږ بدل کړی ده نن یوازې د افغانستان په سړکونو باندې بله ورځ د پاو ادامې وزیر صاحب راته وویل چې 250 که 350 ځایه کار شروع ده دا څومره یو ښه پرمختګ ده ورونو نړیوال بانک د دې ګواهي ورکوي او د دې راپور ورکوي چې افغانستان کې اقتصادي وده ښه ده د شفافیت نړیوال سازمان راپور به تاسې اورېدلی چې افغانستان 40 قدمه له فساد راپورته سوی ده په حقیقت خو له دې نه زیات ده خو دا هم یو ښه خبر خو ده همداسې ورونو سرحدات هم شکر د محفوظ دي په تیر 2 کاله کې 1 انچ خاوره کې چا د مخ خواته قدم نه دی ایښی که ایښی ده جواب ورکړه سوی ده تاسې اورېدلي دي لیدلي دي د موږ د امو سیند چې د موږ خپلې اوبه دي له خپلو غرو نه رابهیږي د موږ تاسې په زرهاو جریبه مځکه یې دا څو کاله وړه کلي هایدرې باغچې دا یې ټول ځان سره وړل تخریبولې پروسه کال موږ ورته استنادي دیوالونه شروع کړو نن الحمدلله د دې شي مخه نیول سوې ده یعنی دا د مالکیت یو حس ته چې موجود ده د مسؤلیت یو احساس ته چې موجود ده الحمدلله همداسې په دې تیرو 2 کلو کې هیڅ ګاونډي ته د موږ لخوا ضرر نه ده رسېدلی مغرض رسنۍ که څه وایي به ولې ثبوت نسته د افغانستان خاوره د چا په ضد نه ده استعمال سوې کله چې موږ ښارونو ته داخل سو کابل چاریکار جلال آباد مزار هرات په دې کې د داعش مرکزونه وو پټنځایونه وو یو کال ډېرو شدیدو امنیتي تدابیرو عملیاتو وروسته اوس الحمدلله خیر و خیرت ده جناب نظري صاحب د موږ د اقتصاد وزارت مرستیال د دې شاهد ده لومړی ځل چې په افغانستان کې سږ کال داسې محرم ولمانځل سو چې یو څاڅکی وینه هم تویه نه سو دا لویه خبره ده چې هېوادوال دې نه وژل کېږي یو په بل باندې د برترۍ غږ څوک نه کوي په کابل په ښار کې نه پاټکونه شته نه زنځیرونه شته نه هغه دیوالونه شته نه څوک په دې پوهېږي چې دلته وزیر تیر سو که مامور تیر سو که عادي سړی تیر سو پخوا به مصارف په دغو شیانو کېدل پخوا که د تا بودیجه لږ غټه وه لږ چاغه وه او له بهره ته میلېدله خو بېرته ته پې قتلېدې نن الحمدلله د تا بودیجه له خپلو عوایدو نه جوړه ده همدغه حالت په سوکه وده کوي همدغه به ترقي کوي یو ذهنیت موجود ده ورونو چې دا طالبان یوازې طالبان دي بدون از طالب و ملا میگه دیگه کس در حکومت نیست ولی در حقیقت هر چند مامورین و کسانی که در حکومت گذشته در دوران جمهوریت
در ادارات دولتی کار میکرد. در حدود 500,000 یا 5,500,000 همه کار میکنه. وکلانایش و وزرایش و خب از افغانستان خود بیرون شد. ولی کسانی که اونجا هست، یعنی ما حقیقت برات میگم، اینمی برادرایی که در سفارت است اونجا امرای ما کار میکرد، در اینمی 2 سال گذشته در تمام وزارت خارجه ما فقط 1 نفر از وظیفه منفک کردیم که بسیار تخطی ها میکرد. مجبور شدیم، توصیه کردیم، تنبیه کردیم، نشد و 1 نفر منفک شد. دیگه هیچ یک شما از وظیفه دور نشده. پس ادارات مسلکی همون کسانی است که پیش میبره. در جهان هم شما میبینی هر تنظیم و هر گروهی که به قدرت میرسه کابینه از افراد خود جور میکنه. حالی در حکومت بایدن کدام یکی از حکومت از نفرای ترامپ وجود داره؟ کدام وزیر؟ خود نداره. در دیگه کشورها هم همینطور است. با ما گفته میشه که حکومت همه شمول جور کن و همه شمول تعریف نداره. ما میگم در جهان حکومت های جمهوری است، حکومت های شخصی است، حکومت های کودتایی است، حکومت های خاندانی هست. این همی شرایط به او چرا پیش نمیشه که تنها به افغانستان این همی نسخه ها عملی میشه؟ باز این همی حکومت همه شمول که شما جور کرده بودی، اگه همه شمول به این معنا می باشه که در او پشتون باشه، تاجک باشه، ازبک باشه، بلوچ باشه، نورستانی باشه، خود در کابینه ما خو همه هست. در کابینه ما اگه مطلبش همی است که اونجا از کابل وزیر باشه، از پنجشیر باشه، از بدخشان باشه، از فاریاب باشه، از هلمند و کندهار و ننگرهار باشه، حالی خو الحمدلله از همه مناطق هست. ولی اگر همه شمول به این معنا می باشه که یک وزیر نمایندگی فرانسه را بکنه، یک نمایندگی امریکا را بکنه، یک نمایندگی دیگه کشور را بکنه، به او رقم خب ما باز مبارزه به خاطر چی کردیم؟ 20 سال پیش دنیایی که دعوی حقوق بشر را داره به کابل و به ولایات مسلط شد. یک مجاهد، یک طالب حق زندگی را نداشت. حتما یا کشته میشد، یا بندی میشد، یا به گونتنامو و پلیس چرخی انتقال میشد، یا مجبورا به کوه بالا میشد. ولی دعوی حقوق بشر اونها می داشت. ولی 20 سال بعد اونمو کسانی که اونها سرش 20 سال بمباردمان میکرد، پلیس چرخی و باگرام از او پر می بود، وقتی که مسلط میشه سرخانه هایشان پیره میکنه، حفاظتش میکنه. شهر بزرگ کابل که حدودی 7 میلیون نفوس داره، وقتی که زیر سلطه امارت اسلامی میایه یک قطره خون ریخته نمیشه. اینمی سرخرویی، اینمی وحدت، اینمی یعنی باور بکن. ما اینمی جمعه گذشته با پنجشیر رفتیم، یک موتر بود، یک دو سه تا اندیوال داشتیم، از بازارک از ولایتم تیر شدیم، دور رفتیم، هیچ تشویش نداشتیم. اونجا در یک سارا با امرای موی سپیدا نشست کردیم، خوب صحبت کردیم، مثل که حالی هستیم. آیا سابق که طور میشد؟ با هزارها بلکه با 10,000 جوانا که پیش از قریه به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت و از ولایت به مرکز رفتن نمیتانستند. آلی از هلمند میره به بند امیر، از بند امیر و از مزار میره به زارجی ایوب، خوشحال است، هیچ مشکل نیست. ما اکثر در سفرها میگیم که در افغانستان مشکل نیست، مشکل 10,000 کیلومتر دور مشکل است که اونجا مردم فریاد میکنه که این افغانستان چطور شده و چطور شده. هیچ چطور نشده. الحمدلله از قتل و قتال خلاص شده، از مشکلات بی اتفاقی خلاص شده، از اینمی تنظیم پرستی و اینمی قوم پرستی و همین چیزا خلاص شده. خیر و خیرات است. نورونو دی وطن حالات دی الله تعالی نورم خکی.
موږ داسې نه وایو چې موږ ټول مشکلات حل کړي دي، مشکلات شته، خو 45 کاله جنګ نه وروسته داسې یو حالت راتګ چې افغانستان د یو مثالي امن ولري، په ټول افغانستان کې د یوه پیښه نه رامنځته کیږي، دا هم ګورئ ډېره غټه لاسته راوړنه ده. تاسې هغه جنګ ځپلي هیوادونه وګورئ چې نن هم په هغو کې څه حال ده، په لیبیا کې څه حال ده، په سوډان کې څه حال ده، په لبنان کې څه حال ده، هم په دغه کې ده یمن کې، په عراق کې، په نورو کې. بیا هم شکر ده چې افغانستان کې اوس هېڅ د جنګ خبر نه لرو. په ټول افغانستان کې یوه لویه ځمځکه د مرکزي حکومت مخالفینو په لاس کې نشته. وخت کې چې امنیت راسي، افغانستان محنتکش خوارکښ خلک دي، ښه استعدادونه لري، خود به خوده ترقي کوي انشاءالله، خود به خود خپل وطن جوړوي. هر څوک له وطن سره مینه لري، هر څوک په خپله برخه کې کار کوي. موږ الحمدلله دا کار وکړو چې کله فتوحات راغلو له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې ښې وساتلې. یو وار دوه ماسې وه چې یو هفته قدر کم و زیات په یو لاره بنده سوي، لارې ټولو ګاونډیانو سره خلاصې دي. شیرخان بندر خلاص ده، حیرتان خلاص ده، قینې بندر خلاص ده، تورغونډۍ و، اسلام کلا و، ابو نصر فارابي و، د ورېښمو لار نیمروز، تورخم، بولدک، خرلاچي، ګلام خان او انګور اډره ټولې لارې سره خلاصې دي. هم سوزي د باندې ځي، هم راځي، هم میوې ځي هم راځي، هم حاصلات ځي راځي، هم معدنیات ځي راځي. په دې ټولو برخو کې الحمدلله خلک مصروفه دي، یو ښه پرمختګ راغلی ده. د روسیې له فدراتیب سره هم اړیکې ښې دي. د دوی سفارت هلته فعاله ده، د موږ سفارت دلته فعاله ده. دوی د موږ ډیپلوماتان منلي دي، موږ د دوی ډیپلوماتان منلي دي. بعضې خلک وایي ولې څوک په رسمیت نه پېژني. نو ځان که رسمیت دا وي چې تا سفارت دی د ما په هیواد کې خلاص دی، موږ سفارت دی تا په هیواد کې خلاص دی، ته د ما ویزه منه زه د تا، ته د ما پاسپورټ منه زه د تا، تجارت سره لرو، راشه درشه لرو، خو همدغه به وي. دا سته. د افغانستان صادرات الحمدلله تاسې وینئ تر بل هر وخت زیات سوي دي. افغانستان د نړۍ په هغو 20 هیوادونو کې شمار شو چې په هغو کې د اولي ضروریاتو، خوراکي موادو، غذایي موادو، سون موادو نرخونه ټیټ دي. همدغه ولس ته خدمت ده. دا بیله خبره ده ورونو چې په تیر 20 کاله کې چې په میلیاردونو ډالر رالو، تاسې شاهدان یاسته. خو موږ اقلا د برېښنا په هغه ډېرو اوبو کې د برېښنا مشکل حل نه کړی سو. په 100 میلیونه ډالره د برق بیل موږ اوس هم ګاونډیو هیوادو ته ورکوو. په ټول افغانستان کې یوه معیاري شفاخانه نه ده جوړه سوې. په ټول افغانستان کې یوه کارخانه نه ده جوړه سوې. تاسې پوهېږئ چې اقتصاد بنیادونه غواړي، په کلو کلو کار غواړي، ظرفیتونه لوړول غواړي، بنیادونه پخول غواړي، او دا وخت اخلي. دا وخت موږ تیر 20 کاله ضایع کړی، بلکې 45 کاله ضایع سوی ده. اوس د الله تعالی موږ تاسو ته توفیق راکړي، تاسو ته د خدای توفیق راکړي چې له خپلې سرمایې نه، له خپل علمیت نه، له خپلې پوهې نه، له خپل خدای درکړي استعداد نه د خپلو وطنوالو دپاره کار واخلئ. د تعلیم په برخه کې ورونو ستونزې هم شته، پرمختګونه هم شته. په تیر رژیم کې د افغانستان په 15% خاوره باندې د هغو مسلطه وه، په هغو کې د تعلیم ادارې وې. نن الحمدلله د افغانستان په 100% اراضي کې تعلیمي ادارې شته. د نارینه‌وو په برخه کې له شروع نه بیا تر انتها پورې ټولې ادارې خلاصې دي. د زنانه‌وو په برخه کې په مکتبونو کې تر 6مو پورې مکاتبو کې درسونه وایي. په دیني مدارسو کې چې په اکثره دیني مدارسو کې عصري علوم هم شته، تر انتها پورې خلاصې دي. پوهنتونونه الحمدلله هم شخصي فعاله دي هم دولتي. په دا مابین کې څه ستونزې شته، خدای مهربانه دی هغو ته به هم د حل لاره پیدا شي. حالاتو ته په کتو سره موږ تاسې پوهېږو چې افغانستان ډېر مشکلات تیر کړي دي، او مشکلات یې له اختلافه تیر کړي دي، او له اختلاف نه بیا جنګ پیدا سوی ده. موږ ته د اولیت حق د جنگ خاتمه لري، چې اختلاف ختمي، جنگ ختمي، او د خلکو په مابینځ کې مشکلات نه وي.
دا نورو برخو کې به الحمدلله ورځ په ورځ پرمختګ ولرو. دا اوس موږ په ازبکستان کې، ترکمنستان سره، ایران سره سفارتونه خلاص دي، پاکستان سره، چین سره، همدارنګه تاجکستان کې کونسلګري له موږ سره ښه همکاري لري. دې خواته قرغیزستان، قزاقستان او آذربایجان، روسیه، دې خواته ترکیه، قطر، سعودي، مالیزیا، اندونیزیا، یعنې د دې سیمې په ټولو هیوادو کې سفارتونه خلاص دي. د دې سفارتونه په کابل کې خلاص دي، ډېرو ته نوي ډیپلوماتان لیږلي دي او په ډېرو سفارتو کې پخواني ډیپلوماتان دي چې له موږ سره ښه همکاري کوي. څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ مشکل نه ورسره لرو، همداسې نازوو لکه نه وای چې مقرر کړی. نو خدای مهربانه ده، الله تعالی به پاته مشکلات هم حل کړي. تاسو د خدای تعالی قدرمن لري چې راغلي یاست او سره وم لیدل، بیا مو دې خدای تعالی په خوشحالۍ سره یو ځای کړي، بیا مو دې خوشحالۍ سره یو ځای کړي، چونکې موږ سفر لرو، کنې خبرې ډېرې دي را سره. آخر دعوانا ان الحمد